د دالې بند ته راغلی یم. حتی خارجان هم دلې راځي، عربستان خلک هم دلې راځي، په منظره د ریګو څخه یو لیدنه کوي او ډېر بیا باندې دالې ته راځي. دغسې منظرې ځانونه ستا ارغنداب، خپله ارغنداب ولسوالي موږ لرو چې بابا صاحب دا ودانۍ چې د ارغنداب بند نومیږي د اعلی حضرت ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې. دا اوبه خو نو د روزګان نه څومره راځي، ترینکوټه څه زابل و غزنی و چیرې دغه درې ولایته نه. زما د ګناهونو سزا ماته راکړه خدایه، زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې په ښکلي وطن کې د کندهار ولایت کې حاضر یم. لیدونکو لکه څنګه چې تاسو زموږ تیره خپرونه ولیدله، موږ راغلو د کندهار ولایت ته
او کندهار ولایت کې نو نن زه داسې یو تفریحي سیمې ته راغلی یم چې تاسو ډیرو به حتمن انځورونه کتلي وي په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې به مو ورته کتلي وي او لکه څنګه چې مو پیل کې تصویرونه وکتل موږ د کندهار ښار څخه راغلو داسې د بابا صاحب یا د ارغنداب ولسوالۍ چې ورته وایي په دې ښکلې ولسوالۍ باندې راغلو د جمعې ورځ هم ده په لاره کې ماشاءالله زمونږ کندهاریانو ورونو ځوانانو مشرانو کشرانو ټولو ښه داسې میلې هم جوړې کړې وې چې تاسو ولیدل داسې هوا هم په دې ورځو کې ګرمه ده او د اوبو غاړه کې زیاتره ځایونو کې ناستو داسې باغونو کې د ونو سیوریو لاندې په زیاتره ځایونو کې ناستو او بالاخره مونږ راغلو کوم ځای ته هغه ځای ته چې زیاتره خلک مینوالي دي او غواړي چې یو ځل چې حتمن کندهار ته راځي نو د دې ځای لیدنه هم وکړي د دالې بند ته راغلی او له دې وروسته به پیاده ځم پیاده مزل به هم پکې کوو تر څو پورته ځای ته ورسیږو هلته بیا د خپل وطندارانو سره به خبرې اترې هم ولرو او د دې ترڅنګ په تاسو به د دالې دا ښکلی بند هم ووینو نو زه ډېرې خبرې نه کوم راځئ پورته ورځو هوا هم ګرمه ده بیخي ډیره ګرمه ده اوس مهال چې مونږ موټر کې روان نو زما په نظر 45 درجې د ګرمۍ حرارت نو راځئ چې زه د دالې بند به په تاسو وګورم دلته به د خپلو وطندارانو سره خبرې اترې هم ولرو ما فکر کو چې شاوخوا د کابل د قرغې بند په اندازه به وي خو دا چې نن راغلی یم او له نږدې وینم واقعا چې په دې بند کې ماشاءالله ښه ډېرې اوبه دي او د دې بند دغه ژوروالی به هم حتما ښه ډېر وي او د دې ترڅنګ پراخوالی تاسو وینئ چې هغه اخري سر یې نو بیخي لرې دی یعنې په سترګو یې اخر سر نه ښکاري دلته چې مونږ وینو نو ماشاءالله په ډېر ښه بڼه باندې هم جوړ دی او اوبه هم پکې ښه ډېرې ذخیره دي نو د دې بند ګټه بیا زمونږ کندهاریانو ته ډېره زیاته ده ځکه دغه اوبه چې په ژمي کې د بارانونو د واورې له وجې دلته ذخیره کېږي داسې آهسته آهسته ورځي هلته ښکته هڅه به وکړو چې هغه سیمه هم تاسو ته در وښیو چې له دې بند څخه اوبه ورځي داسې د کندهار ولایت بېلابېلو سیمو ولسوالیو ښار ته او بېلابېلې کروندې باغونه له دې اوبو څخه بیا خړوبېږي اوبه کېږي او دلته د تاریخ په اړه به هم
تاسو ته لږ څه معلومات درکم چې دلته یې لیکلي دي. دا ودانۍ چې د ارغنداب بند نومیږي د اعلی حضرت ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې ده چې په 1929 کال کې د جوزا په میاشت کې دلته کار شروع شوی او په 1911 هجري شمسي کال په ثور کې پای ته ورسید. یعنی په 2 کلونو شاوخوا کې د اعلی حضرت ظاهر شاه چې د افغانستان د بابای ملت په نامه هم خلک پیژني، د ملت بابا په نامه خلک پیژني، ځکه تقریبا 40 کاله پادشاهي وکړه په افغانستان کې. او له نیکه مرغه واقعا چې اعلی حضرت ظاهر شاه په خپل واکمنۍ او خپل وخت کې ډېر دغسې بندونه جوړ کړي دي چې دا د دلې بند شو یا د ارغنداب بند او د دې ترڅنګ د قرغې بند، د نغلو او داسې نور ډېر بندونه به تاسو هم خبر یې چې د اعلی حضرت ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوي دي. بس هغه دنیا یې ښکلی شه چې دومره خدمت یې دې ولس او دې وطنوالو او افغانستان ته کړی دی. نو دلته ورځو د خپل وطنوالو سره به خبرې اترې هم ولرو او د دې بند نور انځورونه به هم له تاسو سره شریک کوو. ملتیا مو ارغنداب بند دی او دلته مې ترڅنګ 2 ګل ګل ورونه ولاړ دي. له دوی سره به یو څو خبرې اترې ولرو. بیا هم ستړی مه شې وروره، جوړ تازه لاس دې راکړه. ښه صحت دې ښه دی، وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي؟ شکر دی الحمدلله. ته ښه یې، روغ جوړ یې؟ شکر دی، مننه. کور ودان ژوندی اوسې. د کوم ځای څخه راغلی په خیر؟ موږ د کندهار ولایت چې د ډنډ ولسوالۍ وسپیلن په 5مه ناحیه کې پراته یو. بس د جمعې په ورځ د دالیا بند ته راسو. د ډنډ ولسوالۍ. د ډنډ ولسوالۍ کوم لور ته ده؟ ډنډ ولسوالۍ د جنوب لور ته ده. جنوب لور ته د کندهار. ډېر ښه. نوم مبارک دی؟ محمد قسیم. محمد قسیم جان، وروره څه مصروفیت لري؟ د موټرسایکلانو کار کوي، شرکت شورا. د موټرسایکلانو کار کوي. ماشاءالله. دلته کندهار کې چې زه وګرځېدم نسبت د نورو ولایتونو څخه دلته دا موټرسایکلې بیخي ډېرې دي او دا ځوانان پکې داسې تیز تیزي خدای مه کړه. حادثې به هم ډېرې که نه؟ حادثې هم ډېرې دي خو اوس اسلامي امارات ډېرې کنټرول کړي دي. بس د دالیا په سړک باندې دی چې دی دا جمپ هم نه لري، دا سړک پر دا باندې ځغلولې، اوس ډېرې سلو سوي دي، اوس نشته. اسلامي امارات اوس کنټرول کړي دي. ډېر ښه. دلته به دې بل ورور سره هم خبرې اترې ولرو. ته ستړی مه شې وروره، جوړې صحت دې ښه دی، وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي؟ ډېره مننه. ژوندی اوسې، کور ودان خیر اوسې. نوم مبارک دی او خپله د کوم ځای یې؟ نوم یې عبدالحکیم دی او د ارغنداب ولسوالۍ هم د کندهار ولایت. د ارغنداب ولسوالۍ څخه یې؟ د همدغې ولسوالۍ که نه؟ نه، دا شاولي کوټ ولسوالۍ د د ارغنداب. دا شاولي کوټ د دا اوس چې موږ پرې راغلو که نه، دغه به د ارغنداب ولسوالۍ. همدغه اوبه داسې ارغنداب باندې تللي که نه؟ اور د بدین ارغنداب وبېژ، دا د ارغنداب بوځي. په کومو ورځو کې ډېر زیات خلک دلته دا ځوانان راځي چکر لپاره، میلو لپاره، منظرو لپاره؟ د جمعې په ورځ فارغات شي نو ډېر میلیان راځي او د جمعې په شپه ډېر خلک وي. د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ؟ ځکه دوی فارغات لري نو کارونه دغه یې نو باید بیا د میلې ته راځي. د دې بند
انځورونه ویډیوګانې ما لیدلې وې که نه ځکه زه م ورته راغلم خو ما چې لیدلي وو داسې ډېر خلک پکې راغلي وو ډېر بیروبار رش و پکې نن څنګه داسې کم خلک راغلي اوس خو نو ګرمۍ ته به دا خطر یو څه بیروبار کم دی او دا د اختر په میلو کې نو ډېر خلک دلته راځي ځکه چې اوس نو اختر تېر شوی دی نو په دا خطر هم یو څه د خلکو کمی دی ښه دا اوس نو هوا ګرمه شوې ده ځکه د خلکو راتګ هم دلته چکر میلو منظرو لپاره کم شوی دی بلې په دې خاطر کم شوی دی ځکه دا نو یو تاریخي بند دی نو د دې اوس تقریبا 80 کاله کېږي نو ځکه دا تاریخي ځای دی په دغه دلې بند ورته وایي په دغه ورته د دلې بند وایي چې تاریخي ځای دی ستاسو په لهجه کې بتمن تاسو دالې چی ته وایي مثلا دله یا دالې موږ د چې هلته اوبه ذخیره کېږي یا اوبه درېږي هغه ځای ته نو موږ دله وایو ښه اوبه چې ذخیره کېږي هغې ته دله وایي ښه ډېر ښه او خپله څه مصروفیت لري خپله نه د موټرسایکلانو شورم کوم ښه خپله هم د موټرسایکلانو شورم کې موټرسایکلان خرڅوي ډېر ښه او دلته په کندهار کې نو د موټرسایکلانو بازار به هم ډېر ښه وي ځکه زیاتره خلک د موټرسایکلانو څخه استفاده کوي ډېر مینهوال لري او که چېرې بیا د پایو والا بیا بیخي مینهوال ښه ډېر ښه او د دې ترڅنګ دا اوبه که راته ووایي چې دغه اوبه د کوم ځای څخه راځي ماشاءالله دا بند خو واقعا ډېر داسې لوی او ستر بند دی که نه اوبه یې له کومه راځي بلې دا اوبه خو نو د روزګان نه څوم راځي ترینکوټه څه زابل و غزنی و چیرې دغه درې ولایته نه دغه درې ولایتو اوبه دلته راجمع کېږي ښه د زابل د غزني د ترینکوټ یا روزګان څخه د بېلابېلو ځایونو څخه د غرونو څخه به یې دا اوبه راځي د غرونو او شیلو څخه دغه اوبه راجمع کېږي مشې وروره جوړ په خیر تازه تکړه مننه کوم تاسې ستړي مه سئ ښایست په خیر یاست په خیره رسېدلي یاست د کندهار تر بند دالې پورې نه د کندهار مشهوره ځای بند دهله په خیر راغلاست ښه راغلاست درته وایو ټولو هیوادوالو ته تاسې ته درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایو هر کله راسئ ستاسې خپل ځای دی ورو ډېره مننه ژوندی اوسئ کور ودان پیل کې که زموږ لیدونکو ته ځان وپېژنئ ډېره مننه کوم بلال احمد اکبري یم د همدغه کندهار ښار اوسېدونکی یم دا یو د جمعې ورځ د ټوله کندهار ښار ځوانان په منظرو راوځي څوک همدلته باندې دالې ته راځي څوک سربند ته ځي کندهار منظرې ځای دي ټوله راغلي منظره کوو ډېر ښه ماشاءالله خوشحاله شومه په لیدو دې خپله څه مصروفیت لري مننه کوم موږ هم خوشحاله سولو چې وخت مو راکړئ د وخت راکولو څخه مننه بس مصروفیت خو موږ د ورځې په جریان کې د نیمۍ خوا څخه درسونه وایو
نو نور خو نو نیمه ورځ دغسې بیکار وي، بس کوم مصروفیت نه لرو، فعلا په درسو سره اخته یو. په درسو سره اخته یې پوهنتون کې که نه مکتب کې؟ نه مکتب په دوره کې یم. څوم صنف کې؟ 11 صنف کې. شاته نه یې پاتې؟ نو خامخا افغانستان و انقلاب راغلی و نه، طالبان راغللی، جمهوریت لاړلی، خامخا نو یو څه ناوخته سو، بیا په دا مابینځ کې پاتې هم سو 2 کاله، نو په دا خاطر و. نن دلته د ملګرو سره راغلی که نه کورنۍ سره چکر؟ نه ملګري مې هم راسره راځي، د کورنۍ غړي مې هم راسره راځي، دوستان مو چې ټوله ملګري انډوالان مې هم چې بس د کورنۍ غړي مو چې رښتیا سره. ښه، ډېر ښه. او ژوند څنګه دی په کندهار کې دې ورځو کې لکه چې هوا بیخي ډېره زیاته ګرمه ده؟ او خامخا ګرمي خو نو موسم دی، ګرمي تبدیلیږي، هوا تبدیلیږي، بیا هم کندهار هفتې دی، یو هفته ګرمي، یو هفته یخ، یو څه هوا یخمنې، خو بیا هم دغه هفته چې وه ډېره زیاته ګرمي وه، ځکه هېوادوالو سر ځینې ټکوي چې ګرمي ډېره زیاته وه، هوا ګرمه. دې بند ته ولې د دلې بند وایي؟ دا خو نو که موږ تاسې ګورو هر ولایت داسې یو ذخیره لري د اوبو ده، داسې یو څه لري چې په هغه کې اوبه راجمع کړي، بیا یې په هغه موسمونو کې هېوادوالو ته وسپاري، هغه زمیندارانو ته د اوبو وسپاري چې هغه کې باران نه وي. مثلا لکه موږ دوبی چې ژمي کې خو بارانونه اوري، ورښتونه کېږي، بیا هغه یو فصل شین کېږي، او دا چې بیا دی دا بیا یو هر ولایت ځان ته یو ډم جوړ کړي، یو اوبه لري نه، دا د لوی کندهار په سطح باندې ډم دی چې باندې دهله ورته وایي، نو دا خاطر اوبه ذخیره کېږي، بیا په دوبي کې په موسم کې بیا پر زمیندارانو ویشل کېږي، هغو ته ورکول کېږي. تاسې حاصلات لاسته ځینې راوړو نه، میوه یې هر څه یې بیا. په دې پوهېږې چې دغه بند کله جوړ شوی د کوم پاچا په وخت؟ نه ډېره سخته پوښتنه چې وکړله، خو بیا هم که چیرې اټکلن درته ووایم داود بابا شاید د دې ابتدا کړې، که ظاهر بابا، خو عادي نقل راکول سو. نقل یې درکړو که نه، ګر چې هلته لیکل شوي هم دي چې د اعلی حضرت ظاهر شاه بابا په وخت کې دا جوړ شوی و. ظاهر شاه بابا نو جوړ کړی دی، خو بس د مشرانو څخه موږ ډېر منندوی یو. هغه که هر څوک چې افغانستان ته اسانتیاوې برابرې کړي، موږ ته خو یو داسې څه په لاس راکړي چې هغه موږ د سبا دپاره کار ځینې اخلو. ډېر منندوی یو د مشرانو څخه. ډېره مننه، ژوندی اوسې، کور ودان خوشحاله شو په لیدو مو. او کندهار کې که راته ووایي چې کومو سیمو ته زیاتره خلک د میلو لپاره ورځي؟ یو خو دلته د دالې بند ته راځي، نور کومو سیمو ته ډېر په چکر ورځي؟ بس دا خو داسې اصطلاح ده که چیرې درته ووایم، داسې ټوکانه درته ووایم چې کندهاریان په افغانستان کې عموما د میلې شوقیان دي نه. تاسو ته معلومیږي چې دا داسې آزاد طبیعت ته چې په میله په دغه تفریح په خاطر درته وایم، هغه چې چیرې ځې، موږ په کندهار کې مشهوره ځای عینو مینه لرو، سربند لرو، دغسې ریګ په ژمي کې د ریګ خواته ځي، موږ ریګ لرو چې حتی خارجان هم د لې راځي، عربستان خلک هم د لې راځي، په منظره د ریګو څخه یو لیدنه کوي، او ډېر بیا باندې دالې ته راځي. دغسې منظرې ځانوي ستا ارغنداب، خپل ارغنداب ولسوالي موږ لرو چې بابا صاحب زیارت دی، او ریګ ځي خلک داسې. ریګ ته خو به اوس نه کېږي ځکه هوا ډېره ګرمه ده که نه؟ موسم بدل سوی دی، د ریګ هوا ډېره ګرمه ده نه. خپله که موږ تاسې ګورو په ریګ کې هغه وخت میلهوال ډېر زیاتېږي چې ورې ژمی هوا یو څه یخ وي نه، هلته بیا میلهوال دلته نه راځي، دلته یخني د درخت چې سبز دی، نو په دا خاطر دلته میلهوال زړه نه ښه کوي، ځکه یخ په ژمي کې بیا ریګ ته ځي. ډېر ښه. او خپله دې ولامبلم لمبا دې زده ده، دا به حتما ډېر ژوره مې که نه؟ و لمبا مې زده ده، خو ډېره جالبه خاطره هم راباندې راغلله د ملګرو د لاس څخه نه. اوبازي مې نه وه زده، نو کله چې ورولوېدم بیا یو 3-4 غوټې هم راکړلې، خیر ځینې ګیلمن یم. ښه، ستا اوبازي نه ده زده او ته یې ټېله کړې په زور؟ زه یې ټېله کړلم په زور. بیا څنګه راووتې بیا بېرته؟ ملګري مې غوټې هم راکړلې، بیا یې راپورته هم کړلم، دغه یې لکه ومه جننو ما هم ورته ویلم مال که چیرې اوځي بیا غوټه راکړه، خو دلته دا داسې یو ځای دی، ګوره که موږ تاسې ګورو تقریبا 15 متره دی لاندې ژور دی، یا 10 متره 40 متره. که چیرې انسان یو وارې ورېلاسي، یا موږ تاسې متل دی وایي د ساعت څخه په ساعت نه، هغه باید جوړ نه سي، هر څوک چې راځي باید لرې ځای ته کتنه وکړي. نو ولمبېدلم، خو خوند مې نه پر واخیستی. ښه، خوند دې وانه خیسته، د ډار لمبا ونه؟ د ډار لمبا و. ښه، ډېر ښه. هلته دې ملګري غږ وکړو، وایي دې ته داسې ټپې او شعرونه هم ورځي؟
ټپې و شعرونه نو هوا ولاړ شه عوام د مازدیګری هم دی که نه زموږ څه شکانه خلک دا وخت یوازې ځای خوښوي اوبه خوښوي نه خامخا به یې ورسه راځي نو که چې اجازه یې اجازه د مهرباني بس ډالۍ یې که بس ټولو ته چې ډالۍ خو اواز مې هم نه دی سم ځکه لمبلې مې جا او سخت هم پې تېره شوې ده سخته راباندې تېره شوې ده بس ټولو ته چې ډالۍ او دوه بیته به درته هم ډېر وخت به نه څومره چې ویلی شي ووایه مننه وایي د بلال د یو اذان د برکته د بلال د یو اذان د برکته د سپینو نه د مخه دغه تور جنت ته بوزه او زما د ګناهونو سزا ماته راکه خدایه زما د ګناهونو سزا ماته راکه خدایه زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوزه ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه مور درته څومره ګرانه ده بس شعر خو دې ورته ډالۍ کړو شعر چې مو ورته ډالۍ په خاص توګه مورجانې ته مور خو نو بس د کور رڼا د ژوند ډیوه د ژوند هستي بس همدغه یو مور بالکل چې تر پښو لاندې جنت دی نو خدای چې غم نه راکوي ټولو ته چې خدای د خپلې مورجانې غم نه ورکوي که چیرې څوک یې پر دا دنیا نه لري الله جل جلاله چې پر هغه دنیا یې وزونه ورکړي بس مور خو نو د کور رڼا د روښنایي ده بالکل امین مننه پای کې څه پیغام څه وینا لري ټوله نړۍ کې د افغانان ګوري ډېره مننه کوم بس پیغام مې دغه دی عموما داسې ازادانه پیغام به ووایو هغه که تجاري هغه که داسې یو پانګوال چې افغانستان ته زړه نسي ښه کولی نه راجې سي زموږ په افغانستان کې شکر دی الحمدلله امنیت دی امارت چې راغلی دی موږ د امنیت سره ډېر خوشحاله یو په هر ځای په هر کونج کې موږ ته داسې یو زمینه مساعده سوې ده چې موږ درس هم ووایو کار هم وکړو یعنې هر څه وکړو په ازادانه ډول یې وکړو نو غږ مې دا دی پر تجارانو چې زموږ ځوانان چې دي بیکاره دي زموږ ځوانان د غربت سره مخ دي نو پر هغو دا غږ کوم چې ځوانې طبقې ته چې د تعلیم زمینه هم ور برابره کړي ډېره برابره ده الحمدلله خو بیا دې هم کوښښ وکړي ځکه تعلیم یو داسې شی دی چې نن افغانستان د دغه ځوانانو د لاسه د تعلیم د لاسه موږ پر مځکه درولې دي یعنې پښې مو ورکړي چې درولې مو دي پایه مو ورکړې ده نو پر نړیوالو پر تجارانو خصوصا د افغانستان پر تجارانو دا غږ کوو چې په افغانستان کې چې پانګونه شروع کړي کار زمینه چې برابره کړي کارخانې دې راته جوړې کړي بیا به یو ځوان پر کار سي نه د بیکارۍ څخه الله پاک هم ناراضه کېږي د بیکاره انسان څخه بیا خدای نه کرده موږ نشو ته مخه کوي ځوانان زموږ ځوانان یو بلې لارې ته مخه کوي ځان وژنې ته حتی مخه کوي نو پیغام مې دا دی چې بس کار پیدا سي ډېره مننه کور ودان واقعا ډېرې ښې خبرې دې وکړې وروره ژوندی اوسې آباده اوسې بس ښه وخت درته غواړو بس مننه د وخت راکولو څخه مو خوشحاله اوسئ الله مو مرکو هر کله راسئ موږ ستاسې په خدمت کې یو قربان مو سم د وخت راکولو څخه مو یو جان مننه ډېره مننه ژوندی اوسې آباد درنو لیدونکو د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ او د ارغنداب یا دلې بندو چې
مونږ تاسو ته په دې خپرونه کې ښکار کړی او هڅه مو وکړه چې د دغې منظرې او د دغې بند لیدنه په تاسو باندې هم وکړو. دا نو هغه ځای دی چې له بند څخه اوبه پرچو کېږي او داسې خوشي کېږي. دلته ورته ډېر ښه سیستم جوړ شوی دی او داسې په دغې سیند کې دا اوبه ورځي مخ په شاولي کوټ ولسوالۍ او داسې ارغنداب ولسوالۍ د کندهار ښار او داسې بېلابېلو نورو سیمو ته دا اوبه ورځي، کروندو ته ورځي، باغونو ته ورځي. هیله ده چې دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د دالې بند، د ارغنداب ولسوالۍ، د شاولي کوټ ولسوالۍ د دې ټولو سیمو څخه به مو خوند اخیستی وي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.